خوشحاله یو چې په یو داسې غونډه په یو داسې مجلس کې د ستاسو سره شرکت کوو چې دا د افغانستان د اسلامي امارت د وزارت زراعت هغه لاسته راوړنې دي چې موږ مسله په دې باندې د خپلو دهقانانو د بزګرانو ته زمینه برابرول دي چې د دوی خپل تولیدات خپل مسله محصولات وړاندې کو او په دې کې دوی په خپل هم د تجار سره او د نورو شرکتو سره مخامخ شي او زمونږ د خپل داخلي تولیداتو لپاره بازار موندنه وشي. نو په دې هکله باندې دا نمایشګاه دایره شوې ده دا چې د دې نمایشګاه ته محترم زموږ په دعوت باندې زموږ په غوښتنه باندې د امارت مشران قدرمن راغلو او دلته مسله تشریف راوړ سره د ډېرو مصروفیتونو زموږ د الله رب العالمین نه سوال او غوښتنه کوو چې الله رب العالمین د دوی په عمر کې برکت واچوي او د دوی مسله چې کومې کارنامې دي کوم خدمتونه دي الله رب العالمین د خپل دار کې قبول وګرځوي او الله رب العالمین د دوی د وجود د واجنه په دې ملک آبادی او د اسلام او د امنیت د چتر لاندې دا کوم خدمتونه چې دي الله رب العالمین د صدقه جاریه وګرځي. ورونو دا چې تفصیلي خبره نشو کولای زمونږ مشران په نورو ځایو کې هم وعده کړي دي خو دا چې وزارت زراعت یو کلیدي یو اساسي وزارت دی نو موږ غواړو چې د دې وزارت لاسته راوړنې او هغه کارونه چې دوی کړي دي موږ مسله یو څه اجمالي تاسو ته وړاندې کوو. الحمدلله دا یو واضح حقیقت دی چې سیاسي استقلال دا مسله استقلال د سیاست د اقتصاد سره تعلق لري چې کله ملک اقتصاد وده وکړو نو بیا سیاسي استقلال هم راتلی شي. نو په دې بنیاد باندې تاسو کتلی شئ چې په ټول ملک کې الحمدلله پروژې افتتاح کیږي او د وزارت زراعت دا خلک کوي تو دا دوه نیم کاله کوي الحمدلله مونږه مسله په ډېر شیو کې خودکفایي ته رسېدلي یو. زموږ کوشش هم دا دی چې که د زراعت سکتور دی که د مالدارۍ سکتور دی که نور سکتورونه دي د هر یو سکتور د 15 عناصرو نه عبارت دی چې په ملک کې ناخالصه تولیدات په دې کې الحمدلله وزارت زراعت پوره سهم لري. دارنګه صادرات دارنګه اشتغال ځای او دارنګه مسله مونږه هغه صنعت چې دلته لرو د هغه لپاره خام مواد تیارول دا د زراعت په دې کې پوره ونډه لري. نو په دې بنیاد باندې مونږه دا خبره کوو چې 80 سلنه خلک په زراعت او په مالدارۍ باندې مصروف دي
روزانه مسئله چې د کور کې دا یو شی پیدا کوي دا د زراعت خو که مونږ زراعت ته کار وکړو انشاءالله مونږ مسئله د دنیا د احتیاج نه خلاصېدی شو. الحمدلله امثال موجود دي او د جناب د مشر چې کوم افتتاح د زراعت په چوکاټ کې لکه د کوشتفې کانال داسې نور امثال موجود دي. نو مونږ مسئله خودکفایي طرف ته روان یو. د دوی د کوششونو د وجې نه د دوی د مسئله د شپه او ورځو دې ته متوجه کول چې مونږ څنګه کولی شو چې په هر سنګر کې په هر ډګر کې په هر میدان کې خودکفایي ته ورسېږو. نخست جا دارد از هیئت محترم رهبری وزارت زراعت و آبیاری و مالداری و سکتور خصوصی با مناسبت تدبیر میله دهقان و یا نمایشگاه بخاری محصولات زراعتی از صمیم قلب تشکری نمایم. واقعا افغانستان چون که یک کشور زراعتی و مالداری بوده بیشتر از 80% ملت افغانستان روزگار خود را از طریق محصولات زراعتی و مالداری به دست می آورند و از این طریق امرار معاش می نمایند. از این جهت مسئولین امارت اسلامی افغانستان به ویژه وزارت محترم زراعت و آبیاری و مالداری و همچنان یک بخش بزرگ از سکتور خصوصی در این بخش الحمدلله توجه خاص دارند تا ما بتوانیم با ایجاد زیربناها سکتور زراعت را ترقی بدهیم تا اینکه سردخانه ها بعض سردخانه هایی که حکومتی هستند اونها هم بعضی از اونها نیمه‌کارا ماندند اونها تکمیل شوند و همچنان از سکتور خصوصی هم خواهش مایی است که به خاطر ایجاد سردخانه ها در این بخش سرمایه گذاری نمایند تا اینکه زیربناهای کشاورزی ما و شما باعث تقویت زراعت افغانستان گردد و همچنان پالیسی واضح امارت اسلامی افغانستان به خاطر حمایت از سرمایه گذاری در سکتور زراعت و مالداری این به کسی کوشیده نیست. امارت اسلامی افغانستان از ابتدای فتوحات در این بخش الحمدلله توجه خاص کرده است و به حمایت خود از سکتور خصوصی همیشه ادامه می‌دهد و همچنان امارت اسلامی افغانستان از تدویر نمایشگاه‌های محصولات زراعتی در عرصه‌های مختلف حمایت نموده است تا اینکه محصولات زارعین ما به فروش برسد و در آینده هم انشاءالله به خاطر بازاریابی برای فرآورده‌های زراعتی خود و محصولات زراعتی خود انشاءالله به سعی و تلاش خود ادامه میدهیم. البته به خاطر کامیاب ساختن عرصه زراعت و تدوین یک پالیسی کارا و سرمایه گذاری در این بخش می تواند منجر بر رشد بالقوه سکتور زراعت و در کاهش فقر و رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت‌های کاری
بهبود حاصلات زراعتی ما گردد. تا حال طریقه کار ما شما در بخش زراعت همان بخش عنعنوی است که پیش می رود. در آینده ما به این ضرورت داریم که تا تنوع در سکتور فرعی غلجات و حبوبات توجه نماییم تا اینکه باعث پیشرفت زراعت ما شما گردد و همچنان استفاده از تکنولوژی و ابزارهای پیشرفته که باعث تقویت زراعت می شود دهقانان عزیز ما و همچنان مسئولین وزارت محترم زراعت و آبیاری و مالداری کوشش نمایند تا آگاهی عامه به سطح کشور صورت بگیرد. دهقانان عزیز از این ابزارها استفاده بکنند تا محصولات زراعتی ما شما بیش از پیش ثمرات و محصولات زیادتر بدهد، باعث تقویت و رشد سکتور زراعت ما شما بگردد. امارت اسلامی افغانستان انشاءالله به تمام عرصه ها حامی سکتور زراعت خواهد بود. سال گذشته هم در هر ولسوالی افغانستان یک چک‌دم به خاطر مهار ساختن آب افغانستان از طرف امارت اسلامی افغانستان اقدام صورت گرفت و امسال هم انشاءالله امارت اسلامی افغانستان مصمم است تا اینکه چک‌دم ها در ولسوالی های مختلف ساخته شود. آب افغانستان به صورت صحیح مدیریت شود و همچنان به سطح عموم هم استفاده از آب هم مثل سیستم قطره‌ای ترویج شود و جای از این که شب روز آب در یک جای اعلام می باشد، آب زیرزمینی ما شما از حد زیادتر به مصرف می رسد، سیستم های قطره‌ای ترویج شود تا اینکه به اندازه ضرورت از آب استفاده صورت بگیرد. انشاءالله امارت اسلامی افغانستان با تمام عرصه ها حامی سکتور زراعت خواهد بود و هر امکاناتی که به دست دارد به خاطر حمایه دهقانان عزیز و به خاطر حمایه مالداران عزیز انشاءالله سعی و تلاش خواهد کرد. همه مسئولین امارت انشاءالله حامی شما و حمایت کننده سکتور زراعت خواهد بود. از توجهتان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. محترم شاهی صاحب ولا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان، معین صاحب مسلکی، مولوی صاحب صدر اعظم، کابینه محترم امارت اسلامی افغانستان، حاضرین مجلس، مؤسسات محترم، دهقانان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بزرگان محترم، جا دارد از وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی افغانستان اظهار سپاس و تشکری کنند که این قسم برنامه پرشکوه را که سال 2 بار برام میندازند اظهار سپاس و امتنان نمایم. محترم نظر به فرمان شاهی صاحب امیر المومنین که امروز دهقانان محترم در این نمایشگاه نمایش را برای انداختن محصولات زراعتی و باغداری و مالداری خود که الحمدلله به سر چشم میبینیم. البته نظر به هدایت شاهی صاحب امیر المومنین که برای ما شما هدایت داده که از تولیدات وطن استفاده صورت بگیره. البته نه تنها که تولیدات وطن استفاده صورت میگیره، به همه ما هدایت داده که 25% ترجیحات هم برای تولیدات وطن باید به دسترسشان قرار بگیره.
این در طول تاریخ افغانستان به سابقه است و حتی یک هدایت دیگه شان در ضمن از این هدایت است که شما میتونین اگر کیفیت محصولات تولیدی وطن نسبت به محصولات خارجی پایین تر هم باشه، بازم از این محصولات باید استفاده کنید. این برای ما قابل تطبیق است و ما میتونیم که به نمایندگی سکتور خصوصی از امارت اسلامی افغانستان تشکری و اطمینان نمایم. و همچنان نمایشگاه محصولات زراعتی در اینجا به نمایش گرفته شده. در بخش مارکتینگ و بازاریابی به ما شما کمک می‌کنند. از نگاه اقتصادی کشورهای پیشرفته اقتصادی اول دنیا 20% سرمایه خود مصرف مارکتینگ و بازاریابی میکنند. می نماید که در بازار و مارکت جهان جای اول را اختیار نموده است و محصولاتی که امروز در اینجا خرید و فروش می شود خود این نمایشگاه یکی از بخش های مارکتینگ و بازاریابی می باشد که الحمدلله امروز دهقانان ما که با دستان مبارکشان برای جمعیت بزرگ کشور مواد غذایی تولید کرده است و همچنان از امارت اسلامی افغانستان وزارت محترم زراعت سکتور خصوصی سازمانهای خارجی و داخلی دعوت می نمایم که دست به دست هم داده تا بتوانیم با مردم خود امنیت غذایی را ایجاد نماییم تا برای خوردن غذای سالم داشته باشیم تا باشد با از فقر بیرون شده و توسعه پایدار غذایی صورت بگیرد. با شما بهتر معلوم است که هر مملکت از نگاه موقعیت جغرافیایی اقتصادی خود فرق میکنه که الحمدلله افغانستان یک مملکت زراعتی بوده که ستون اقتصاد فقرات افغانستان زراعت و مالداری و باغداریش تشکیل میده که 80% ملت و مردم ما به زراعت و باغداری و مالداری مشغول هستند. البته برنامه هایی که از فقر زدایی گرفته تا امنیت غذایی توسعه پایدار اقتصادی در دستان شما دهقانان و مالدار و باغدار می باشد. باز هم این روز با ارزش را به همه دهقان زارعین باغدار مالدار ما تبریک و تهنیت عرض میکنم. ما به عنوان اتاق تولیدات زراعت و مالداری افغانستان در تلاش هستیم که همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی منسجم ساخته و برنامه‌های خوب زراعتی سرمایه گذاری را با وزارت محترم شریک ساخته و یک همکار خوب محسوب شویم و همچنان برنامه‌های خوبی وزارت محترم زراعت در همه عرصه های زراعتی باغداری و مالداری داشته در طول تاریخ به سابقه بوده و است. باز هم به نمایندگی از سکتور خصوصی اتاق زراعت و مالداری افغانستان از شای صاحب از تمام بزرگان امارت اسلامی تشکر اطمینان نمایم به خاطر از اینکه سهولت‌هایی را که به سکتور خصوصی به دسترس ملت و مردمش قرار داده. ما میخوایم دو تایش به طور مثال نمونه بگویم. اولین گوی ما به خاطر مالیات قسمی که 4% مالیات انتفاعی بود نظر به پیشنهاد سکتور خصوصی که 4% به 2% آورد. 7% مالیات موضوعی بود که 7% مالیات موضوعی را بالای سر ما شما دهقان باغدار و مالدار معاف نبود و همچنان برای ما شما لقب را داده به نام لشکر اقتصادی مردم و ملت مجاهد مردم افغانستان. باز هم تشکر میکنم از شای صاحب امیرالمومنین. در آخر یک بار دیگر از سرمایه گذاران عزیز افغانهای با وجدان و با ایمان خود خواهش می نمایم که در داخل و یا خارج که هستند در وطن عزیز ما سرمایه گذاری نمایند. داخلی سرمایه گذاری و تا مردم از فقر و بیچارگی رهایی یافته تا یک اقتصاد پایدار شکوفا و خودکفا داشته باشیم تا رضای الله را به جا آورده و با وجدان آرام و آسوده زندگی کنیم و مسئولیت ایمانی وجدانی خود را ادا کرده باشیم. و من الله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله. امروز همونطور که شما میبینین و شاهد هستین در مرکز نمایشگاه بادامباغ قرار داریم. ما اینجا رو به بستان به نمایش گذاشتیم و خوشبختانه مردم عزیز ما
علاقمندی نشان دادن و تقاضای بیش از حد ما دریافت کردیم. مردم منتظر هستند که بوستان بخیر به بازار بیایه و عنقریب ما بوستان در دسترس هموطنان عزیز قرار میدیم. لکه څنګه چې تاسو ټول په جریان کې یاستئ، الحمدلله د بوستان سبز نامه سره زموږ ټول افغانان آشنا دي او بوستان سبز یو ځانګړی نوم لري. څنګه چې ځانګړی نوم لري همدا شان ځانګړي تولیدات هم لري چې یو د هغوی څخه روبي بوستان دی. روبي بوستان چې په 2019 او 2021 کې موږ تولیدات درلودل او الحمدلله په بازار کې د دې علاقمندان ډېر زیات و ډېر زیات خوښ شو د خلکو. همدارنګه موږ جوس د بهتا په نوم باندې جوس تولیدات درلودل چې هغه هم په مارکیټ کې ډېر زیات مشتری درلودل او ډېر زیات خلکو خوښول. از ساحه کمپانی آمدیم و بیله بزرگ امروز باید اینجا که دیدیم غرفه مانده بود به نام روبی بوستان. ولی کلاسایی که دیدیم روبی بوستان هستند. بسیار خوش هستیم که روبی بوستان بخیر قبلا در بازار گم بود ولی پس آمده. بسیار خوش هستیم بخیر که روبی ان شاء الله مردم استفاده کنه. روبی بسیار خوب است، کیفیت چیزا بسیار خوب است. دیگه دوستان میخوام که امیر 5000 بخیر در بازار عرضه بکنه. یا استفاده کنیم. یا خوب است. کیفیتش خوب است و جنسش خوب است. از دوستان میخوام که این بخیر برای وطن است که ما کل که بخیر از وطن استفاده بکنیم و وطن ما پیش بره. امروز در نمایشگاه بادامباغ 30مین نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان هستم. خوشبختانه در میان غرفه هایی که شاهد تولیدات داخلی افغانستان هستیم غرفه بوستان سبز به چشم خورد. بوستان سبز ما خوشبختانه از این جوس استفاده کردیم، از این روب استفاده کردیم. در کیفیت، مزه و خوبی تولید گپ اول میزنه. این نمایشگاه بر من خیلی انگیزه مثبت داد، چرا که هر غرفه نشان از یک شرکت تولیدی بزرگ افغانستان بود و این جای افتخار است برای ما. همین که میگن تولید وطن افتخار وطن، واقعا ما افتخار میکنیم. افتخار میکنیم که در افغانستان همچون شرکت های بزرگ تولید میکنه و ما میگم دمتان گرم او سرمایه گذارا و تجارایی که بر افغانستان کار میکنین. ای که توانایی دارین، زحمت میکشین، خانه تان آباد. جای خوشحالی است. ما خوشحال هستیم و سپاسگزار. روبی بوستان، لذت دسترخوان.